مثبت ژوند. سلامونه، مثبت ژوند خپرونې ته ښه راغلی. څنګه د تمرکز او چوپتیا له لارې خپل ژوند بدل کړو؟ په نننۍ پرمختللې زمانه کې عملاً د خاموشۍ او سکوت لپاره مناسب ځای نه تر سترګو کیږي. اوسنۍ نړۍ په خپل سنتي پرمختګ سره داسې وسایل رامنځته کړي چې انسان تل بوخت ساتي او د چوپتیا له لارې د ژوند د بدلون مخه نیولې. د خبرو کولو او ځیرک موبایلونو د چک کولو نیولې بیا تر غږیزو او انځوریزو وسایلو څخه کار اخیستل چې د ژوند ټول حجم مو یې ډک کړی او د ژوند په هره لحظه کې یې بوخت ساتلی یو، عملاً یې د سکوت لپاره تش ځای نه دی پرېښی. دا موضوع د دې لامل شوي څو تل سټرس له ځان سره ولرو. په دې خپرونه کې مو درته په دې اړه چې څه ډول د چوپتیا له لارې خپل ژوند بدل کړو معلومات چمتو کړي. هیله ده د خپرونې تر پایه مو ملګرتیا وکړئ. موږ تر ډیره په داسې یو چاپیریال کې ژوند کوو چې بیکګراوند یې له بیلابیلو غږونو ډک دی، لکه ترافیک، د ښاریانو خبرې، د موټر، الوتکې، اورګاډي، ټلویزیون او ان ځیرک موبایل ته د راتلونکو پیغامونو غږونه. دا ډول نه کنټرولیدونکي غږونه لامل کیږي څو چاپیریال تر خپل حد ډیر فعال واوسي او ستاسو د روحیې د بدلون وړتیا له ځان سره ولري. دا ډول چاپیریال ستاسو د تحریک پذیرۍ، ستړیا او تمرکز له لاسه ورکولو لامل کیږي. په دې برخه کې تر ټولو حیرانونکی ټکی دا دی چې خلک له دا ډول چاپیریال سره عادت کیږي. دوی له ځان سره دا فکر کوي چې ګواکې قانون همدا شان دی او قبلوي. په دغه اوسنۍ نړۍ کې چې وخت پکې د باد په شان تیریږي، چوپتیا او آرامتیا په داسې یوه تجملي څیز بدل شوی چې ټول ورته لاسرسی نه لري. تر ټولو د وړاندې باید پوه شئ چې ستاسو مغز چوپتیا او آرامتیا ته اړتیا لري. څېړنو ښودلې چې په مکرر ډول شورماشور او غږیزه ککړتیا مو پر روغتیا منفي اغېز پرې باسي. د بیلګې په ډول د هغې مقالې له مخې چې په 1975 کې د چاپیریال ساتنې په مجله کې خپره شوه په ډاګه کړه د منهاټن سیمې زده کوونکي چې میټرو ته نږدې ښوونځیو ته تلل د خپلو همزولو په پرتله شاوخوا 1 کال وروسته له ښوونځي فارغ شول. که دا تجربه پر هغه زده کوونکو ترسره شي چې له شورماشوره ډکو ښارونو کې ښوونځی لولي، له اندېښنې به خالي نه وي. خو یوازینی بهرنی شورماشور نه دی چې ستاسو پر مغز د منفي اغېز پرې ایستلو لامل کیږي. د دې ترڅنګ یو بل ډول دوامداره شورماشور هم شته چې ستاسو په روغتیا بده اغېزه پرې باسي. هغه ستاسو په وجود کې دننه فکرونه دي چې په اړه یې خبرې کوئ. له ځان سره دوامداره فکرونه، اندېښنې، بایدونه او نه بایدونه چې هره ورځ یې له ځان سره تکراروئ، دا هم له یو ډول سالمو غږیزو ککړتیاو څخه ده چې پر وجود مو منفي اغېز پرې ایستلی شي. یو بل اړین ټکی چې باید په پام کې ونیول شي هغه داسې چې خاموشي مو ژوند بدلولی شي. سکوت او په خاموشۍ کې ډوبېدل د هغه څه د بیا ځلې کشف پر لور لار ده چې په ژوند کې اړین دي. د ذهن آرامه ساتلو او احساساتو د کابو کولو تر ټولو غوره لار خاموشي ده. دا هغه ساده حقیقت دی چې تر ټولو لوی او پراخه پایلې لري. دا به ډېره حیرانونکي وي چې زده کړئ څه ډول خاموشه پاتې شئ. دا نه یوازې د ځان او احساساتو د کابو کولو وسیله ده، بلکې شرایطو ته په کتو یو ډول ځیرکانه چلند هم دی. که خاموشۍ ته مو په ژوند کې ځای ورکړئ، ژر ده چې په مثبت لوري د بدلیدو لامل بدل شي. موږ د دې جملې په ویلو سره چې که څوک په ورځني ډول په خپل ژوند کې په ټاکلې اندازه خاموشۍ ته وخت ځانګړی کړي، په دې معنا چې ژوند یې د مثبت بدلون پر لور بیایي، مبالغه نه کوو. د دې خبرې لپاره لوی دلیل دا دی چې په ژوند کې خاموشۍ ته وخت ځانګړی کول مو له جنګ او پښیمانۍ ژغوري. همداراز خاموشي مو په ژوند کې د تعادل د رامنځته کولو لامل کیږي. حقیقت دا دی چې د خاموشۍ او آرامتیا د میډیټیشن یا څارنې او ساتنې تهداب دی. دا باید زده کړو چې څه ډول مو ژوند کول د ځان لپاره ساده کړو. ښایي تاسو مو هم ژوند د هغه څه له کبله چې اړتیا نه ورته لرئ ستونزمن کړی وي چې ډیری کسان له دا ډول ستونزې سره مخ دي. تاسو مو ژوند له بیلابیلو شیانو لکه بېځایه غوښتنو، علاقو او غیر متعالي کړنو ډک کړی او د ټولو شته امکاناتو سره سره بیا هم د ستړیا او نارامۍ احساس کوئ او په دې فکر کې ډوبېږئ چې ولې له ټولو امکاناتو سره سره چې په ژوند کې لرم بیا هم د نارامۍ احساس کوم. تاسو په ډیر اسانۍ دا هیر کړي چې د ژوند اړین عناصر مادیات نه دي، بلکې برعکس په ژوند کې د هغه څه له شر څخه د خلاصون چې نه غواړئ د سولې او نیکمرغۍ کلي ده. په یو ساده ژوند کې یوازې هغه څه شامل وي چې په رښتیني ډول ورته اړتیا لرئ. تاسو کله چې وږي وئ خوراک کوئ او کله چې ماړه شئ له خوراک لاس په سر کیږئ. سادهګي اصولو ته د راګرځېدو په معنا ده. تاسو باید د دې ټولو ځانګړتیاو ته په کتو خاموشي زده کړئ چې دلته یې په اړه خبرې کوو. لومړی، د ورځې په اوږدو کې مو موبایل خاموش کړئ.
په څنګ کې مو د موبایل شتون او د هغه پیغامونو غږ چې وخت یې د رارسېدو پر مهال غږ اورئ د تل لپاره مو له سکوت او خاموشۍ بې برخې کوي. له نن څخه دا هوډ له ځان سره وکړئ څو د ورځې په اوږدو کې مو لږ تر لږه 2 ساعته خپل موبایل خاموش کړئ. دویم، له ټولنیزو شبکو څخه د اړتیا سره سمه ګټه پورته کړئ. په دې وروستیو کې موږ ټولو په بیلابیلو ټولنیزو شبکو کې غړیتوب ترلاسه کړی. همدا اوس مو موبایل راواخلئ او له ټولو هغو کانالونو چې اړتیا نه ورته لیدل کېږي بهر شئ. دریم، لږ تر لږه د اونۍ په اوږدو کې له ښاره بهر ووځئ څو په رښتینې او طبیعي ډول سکوت او ارامتیا حس کړئ. له خاموشۍ ډک چاپیریال کې قدم وهل مو په وجود کې د هغه سټریس کچه راټیټوي چې هره ورځ مو په ښارونو کې د اوسېدو پر مهال ګواکي. که د دغه ضایعاتو د له منځه وړلو په وخت ځانګړی نه کړئ، په ډاډ سره ویلی شو چې په ډیره لنډه موده کې به مو اعصاب او رواني حالت له ګڼو ستونزو سره مخ شي، تر هغه چې خوشحالتیا او مسکا به په ډیره لږه کچه تجربه کوئ او یا خو به مو له یاده وتلي وي. څلورم، په دې وروستیو کې مو هغه ودانۍ چې ژوند مو پکې غوره کړی او پکې هستوګن یو له داسې توکو وسایلو ډکې دي چې یوازې د ښایست او تشریفاتي بڼه لري. کوښښ وکړئ د اوسېدو په ځای کې مو هغه توکي چې اړتیا نه ورته لرئ مه ځای پر ځای کوئ او له دې لارې اجازه ورکړئ څو د روح او روان غوټۍ مو د خاموشۍ څخه په ډک چاپیریال کې وسپړیږي. پنځم، څو مو چې توان وي د ځان لپاره داسې وخت ځانګړی کړئ چې هغه مهال هیڅ هم نه کړئ ترسره. ښایي په لومړیو کې درته ستونزمنه وایسي چې لږ تر لږه د ورځې په اوږدو کې هیڅ ډول کار ترسره نه کړئ، خو په تدریج سره به وتوانیږئ څو پر دغه ویره برلاسي شئ. په دغه وخت کې کولی شئ خپل ذهني تمرینونه ترسره کړئ او یا هم ژورې ساګانې واخلئ، یا په یو آرام چاپیریال کې کینئ او د هغه افکارو او احساساتو منظره وکړئ چې تاسو ورسره مخ کیږئ. دا ډول کړنې در سره مرسته کوي څو ډیری رواني کامپلیکسونه چې د غوسې او نارامتیا اصلي لاملونه دي له منځه یوسئ. شپږم، خاموشي او خبرې نه کول تمرین کړئ. موږ ډیری دا عادت لرو چې که د یو موضوع په اړه کافي معلومات هم ونه لرو خو لګیا وو او په اړه یې بحث کوو. په دې برخه کې چې د ورځې په اوږدو کې د لږ تر لږه 1 ساعت خبرې ونه کړئ، تمرین وکړئ او د خبرو کولو پر ځای د خاموشۍ اختیارولو هنر زده کړئ. دا ښایي یو جدي او ستونزمن تمرین وي خو هرومرو له ځان سره په زړه پورې پایلې لري. خاموشي هغه معقوله ده چې له ډېرې مودې را په دې خوا مو له یاده ایستلې، په داسې حال کې چې په رښتیني ډول اړتیا ورته لیدل کېږي څو ارامتیا ته لار ومومو. نو که توانیږئ لږ تر لږه یو ځل دا تمرین ترسره کړئ، ډاډه اوسئ چې پایلې به یې درته په زړه پورې او خوندورې وي. تل په یاد ولرئ، اړینه نه ده څو فوقالعاده اوسئ او پیل یې کړئ، بلکې هرومرو یې باید پیل کړئ څو فوقالعاده اوسئ. اوریدونکو، زموږ نننۍ خپرونه همدومره وه. تر بیا ښې چارې.